اوس لا یو بل را مخکې شوی دی غونډسکو والا نو ما ته د هلکان وایي چې دغه څنګه دی مالدا ډېر ښه دی که نورس نه وي د غونډسکو چل خو به زده کوي که نه دا ملک دی او دا وطن دی اجراګان هم پکې اعلان ډمو پکې اعلان وکړو ډمو اوس ته ما ته ووایه چې کوم قوم مشرۍ ته ډمه ودرېږي داغه قوم د په هغه اومه پېړۍ نالتي او که نه ډمه او تاسو به وګورئ چې الله دې وکړي چې ډم هم پاس شي او د اجراګان هم پاس شي ډېر خوند به وکړي هغه ورځ یو اجرا راته ویلي چې دوا کوه مونږ هم دغه کوو ما وی چې ډېره ښه ده یو نالت خو نه دی په دې ملک کې زه بد یې ډېر ځکه نه یم که د اجراګانو جولیس را پسې راغی ما به ته خلاصوي څوک په ایمان درته نو ډېر بد یې نه وایم ښه یې وایم چې ښه دي که دام لاړه نو خوند به لږ وکړي دا ملک دی او دا وطن دی او دا خلق دا ستا د ملک آئین دی او دا ستا د ملک قانون دی هغه جمهوریت چې ورته دوی وایي هغه جمهوریت دا دی دا لیډران نه دیږي زما وروڼه زه هر څه کوم جمهوریت دپاره کوم دا ښه دی چې جمهوریت هم د دوی په دا سنبی ورننوتو او ډمې ورته مقابله کې ودرېدي ډېرې ښې سم کار دی تماشه یې کوه سهار مې چاته وی یاره څه به کېږي مال چې چېرته بیزوګان او میلوګان ګډېږي نو هلته سړی هم په ګډا کېږي که تماشه یې کوي ویل نه تماشه یې کوي مال د بیزوګانو او د میلوګانو ګډا جوړه ده تماشه یې کوه بیختي وځه غلی کېنه نور خو څه نشته که او بیزوګان او میلوګان دي او ډولکۍ ورته غږېږي او دوی ورته ګډېږي بس کېنه تماشه یې وکړه چې تر کومه ګډېږي عزیزانو یو هندو بل هندو له په مخه ورغی ویل پایي کی حالې هغه ویلې پایي ترم دا مزه نینګه درم هغې دین ته وایي هندوان ترم چې دی دین ته وایي وی پایي کی حالې وی کی حالې یار ترم دا مزه نینګه دی د درم مزه نشته چې دا خلک څه وایي هر سړی څه وایي لګیا دی او بیا چې سهار دا خلک اخبار وګوري نو ټوله ورځ یې بس دغه وظیفه وي به لګیا به پلانې دا چل شو پلانې دا چل هلکه خبره اورئ یو ټکي باندې ځان پوه کوي پلاني ځای کې پلانې ودرېدو پلاني ځای کې پلانې ودرېدو پلاني ځای کې پلانې سملاستو پلاني ځای کې پلانې په توپو لګېدو پلاني ځای کې پلانې په ګرنیټو لګېدو خو خدای او قرآن ته وګورئ ظالمانو خدا مغه خلق دی چې پرون بر سره اقتدارو نن پې کټه کوزه شوې ده بله کټه یې په ځان واچوله بیا ستاسو مخ مغه خلق دی که نه قبل شوي خدا پرون چې وي دغه دي که نه نو که پرون یې څه ملک نه و ټیپر کړی نو نن به څه ملک ټیپر کړي ظالمانو دا وخت ولې خرابه دا ستاسو خبرې ستاسو حرکات سکنات دا ټول په طول دي دا په وزن دي تاله تقسیم کې دا ملاو شوي چې ته به خبرې دومره کې ستا دا ژبه به دومره خبرې کوي ستا دا بدن به دومره خوځي ستا دا لاسونه به دومره خوځي ستا دا خپې به دومره مزل کوي ته به دومره خوب کې ته به دومره ویښې دا ټول په طول دي او ټول په وزن دي او د دې به جواب ورکړي چې تا دا ټوله ورځې د سپي غوندې غپل ولې دا ژبه ما تاله دې درکړې وه دې دپاره ژبه خو مې دې له درکړې وه چې په دې به ما سره خبرې کې بل چا سره به نه کې تاسو رښتیا ووایئ رښتیا ووایئ چې ستا یو ډېر جاني دوست وي او داسې دوست وي چې بس یک روح او دو جان وي او هغه در سره ناست وي او ته بل چا سره خبرې کې تاسو په ایمان ووایئ چې دا سړی به ستا دوست پاتې شي در سره به کښېني فوراً به روان شي چې هلکه زه تاله راغلی وم او ته بل چا سره په خبر ما ستا تماشه کوله او ته د بل چا په تماشه شوې نو الله پاک 24 ګنټې ستا دوست دی نو ته بل چا سره خبرې ولې کې بل چا ته ګورې ولې رحمان بابا وایي که نه وایي څوک چې بېدا ستا د مخه بل ته ګوري څوک چې بېدا ستا د مخه بل ته ګوري آئینه صفا د صفا نه ده که زما مینه پتا د خطا نه ده بې له تا که په بل چا د روا نه ده
هغه تیر شو چې مینه پغلا غلا کړه هغه تیر شو چې مینه پغلا غلا کړه اوس پدرس جهان رسوا ده پغلا نه ده اوس معشوقه که په بها د سر موندې شي بها معنا وکړئ د بها ترجمه وکړئ د بها ترجمه وکړئ ټوخیږي ټول زکام والی یې کخیږي معشوقه که په بها د سر موندې شي معشوق بها معنا د سر قرباني معشوقه که په بها د سر موندې شي ما رحمان وته ویړیا د بها نه ده د سر په قربانۍ به معشوقه موندې شي دې ته به زه ګرانه وایم ما ته خو اسانه ده دې نه لویه ارزانی بله چرته ده نو څوک چې بېده ستا د مخه بل ته ګوري آینه صفا د صفا نه ده بېده یاره چې ته د بل چا مخ ته ګورې ستا اندرون پلیت دی ستا اندرون ګنده دی تاسو خیال ده نو عزیزانو عرض مې دا و چې د الله غوندې محبوب او معشوق تا سره دی 24 ګنټې تا سره دی 24 ګنټې که ته ودی الله درته ویښ ګوري که ته روانې الله در سره روانې که ته ولاړې در سره ولاړې 24 ګنټې دا د هغه بیا زه یې خوښه نیم که نه ته یې خوښه ته یې دومره خوښې چې تا دپاره یې کوم انتظامات کړي دي انتظامات زه به درته څه ووایم څوک چې واده له تا وغواړي یا مړي له دې وغواړي هغه ورځ یو مړي ته تللی وم دعا ته خو چې په کرسۍ کېناستم ما لاندې وشلېده ربړ والا وه هر پاسېدم په کټ کېناستم یو سړي ما ته ویل هو جي دا غلطي شوم نه کرسۍ موږ دپاره ده نه خو ما غلطي وکړه چې پې کېناستم موږ دپاره کټ دی تا دپاره چې کوم انتظامات کړي دي ابه څنګه متکئین علی فرش بطائنها من استبرق متکئین تکیا بتاوالی وی پتشی علی فرش فاغا فرشنو اغا متکو باندے بطائنها من استبرق چې داغه سټ بدشنو د غټو ریخمونه نو چې ما متکا والی نو خوراک لبر او چتېګم داسي ونه روچتېږي بم نه څنګه به کوم وایي ډډه به دې والي وجن الجنتین دان دا د خوراک څیزونه دي دا به تا داسې ډډه والي کیلا سپینه کړې به دې دې خولې ته را روانې سیب سپین کړی به دې خولې ته انګور صفا کړی به دې خولې ته را روان نه یا الله داسې ډېر خوند نه راکوي چې راته څوک ږدي په میز باندې ایخونو والا به څنګه دلته چې کوم خلک مجمع دي یا روټۍ دي تاسو ورته ګورئ د چا پوزه نه وي د چا غوږ نه وي د چا لکۍ شوي د چا ښکر دغه ګامه ګسیټۍ راغونډ کړي او روټۍ دي ورته تا ته چې روټۍ بږدي هغه څنګه سړي وي هغه څنګه ابه داسې اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا دومره ښایسته نوکران به چې ته ورته وګورې نو ته به وایې چې دا خو چا د ملغلرو نه تار ویستی دی او یو د بل د پاسه ټپکیاوي لاسونه به یې بډېوالي تا ته به سامان ږدي او په دې لاسونو کې به یې څي وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا الله سونو خستواله خو څکه د سرو زرو کنګل دین په لاسونو کې اچولي دا به د جنت خادمان دي به درځي هر یو ډېر رګمالونه میګمالونه مګلي را مګلي خو چې د چا بوت ته ګوري که نه او د ایمان په سترګو ورته وګورې نه وای بچې خوند نه کوي هر بوت ته په دنیا دا قوم مسخ نور د ایمان چې دی د دې قوم د شکل نه اوت پخوا به د نیک سړي علامت څه وه چې اذا رؤوا ذکر الله چې ورته وګوري نو سړي ته خدای را یاد شي
اوس مونږ ته چې وګورو نو شیطان به در یاد شي، مونږ ته چې وګوري نو شیطان به در یاد شي. هغه نور د ایمان د دې قوم د شکلونو نه بالکل اوت. نو عزیزانو تا د پاره انتظامات هغه محبوب چې تی په دنیا کې بل ته نه ګورې او هغه ته ګورې، نو تا د پاره میلمستیان بیا ادا کړي. امام ترمذی لیکلی دي چې په دې جنت کې به یو بازار لګي، د جمعې په ورځ باندې به بازار لګي، نو دا جنتیان برازي پکې سودا بالي. په دې کې بناګانا الله ته پښتنه وکړي چې نور څه پاتې دي چې درکم، نو دا جنتیان به وایي چې نه یا الله نور څه پاتې، نو یو شی پاتې دی که ملائکو ته به وایي چې زما د دې منځ کې دا پردې لرې کوي، او چې دا پردې لرې شي یکدم به د اهل جنتو ته د خدای دیدار وشي. چې دیدار ورته وشي چې دوی ورته وګوري به نسکور به وغورځي، بیا به یو پک شي، به دوی به په یو آواز اوچت شي چې یا الله نم دا جنتونه پکار دی او نم دا نعمتونه پکار دی او نم دا حوری پکار دی او نم دا غلمانان پکار دی، خدا خو چې دا مزه یو ځلې بیا وي، دا مزه یو ځلې بیا په دغه ورځ به تقسیم وشي. پلانی جنت تی ته به الله په ورځ کې یو ځل ځان، پلانی ته به میاشت کې یو ځل ښیي، پلانی ته به کال کې یو ځل ښیي، پلانی ته شپږ میاشتې کې. یو سړی به داسې پکې چې هغه ته به د ورځې څو ځله خدای ځان ښیي. دا د خدای انتظامات دي چې کوم تاسو دپاره کړي. خو بشرطې چې ته به بل چا پسې نه ګرځې او نه به بل څوک معشوقه کوې، نه به بل څوک خوښې، نه به بل چا ته ګورې. نو که تا دنیا کې کتا او ګرځېدا او منډې تړلې په بل چا پسې یې، د دغه نعمتونو نه به محرومه یې. پردی مال دې خوړلی و، پردی مال دې والی و. نن سبا تاسو وګورئ دلته یو ملا دی چې په نامه یې واقف دی، په لکونو روپو کې والی دی چې په نامه یې واقف دی، او شکل ته چې وګورئ ته به وایې چې فرشته ده. چا نه 15 لکه والي، چا نه 10 لکه والي، چا نه 2 لکه والي. هر سړي له زوی په غېږ کې ورکولو چې بد دا دی بلټینې را روانه ده، بس د خولې خو ډېر چالاک دی، نامه به هم درته عالم لږ صبر وکړي. هر سړی والی کروڑونو روپو تر ما پورې ذهن والی ما. تاسو خیال راغی که ګیرو ته وګورئ او شکل ته وګورئ او خبرو ته وګورئ ته به وایئ چې جبرائیل علیه السلام را. هر سړی په خپل مشن کې ټګ او غدار او بېایمان دی. قرض دی چې چاته ورکو، قرض بس د پلار او د نیکه دشمني دی واغسته. تاسو خو چاله قرض ورک په طرف دی بیا نه ګورئ، حیران بشئ. که دا سوالګري وګورئ پرچه بیا پیدا کړي په هسپتال کې مې مریض دی، بالکل اپریشن یې شوی دی، دا دوايي لیکلې ده، بالکل روغ سړی به یې ګیره به یې پرېښي، غټ کوتک به یې راغستی داسې او دا ځان به یې روغ ګوټ کړی. یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی درجائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. اے خدا دا قوم کم خوالار شی، بادشاہن پہ بادشاہ کی ٹگان دی، اوز برگان پہ خلوت کے ٹگان دی. نو دا قوم لار شی کم خوا، ملا ٹگ دے، پیر ٹگ دے، میاں ٹگ دے، غجی سک ٹگ دے، حکومت ٹگ دے، حکمران ٹگ دے. نو دا قوم سوکی کم خوالار شی. نو زما عزیزانو دا د خدای یو عظیم گرفت او عذاب دے چې زمون دا قوم پکې رانیولی دی، عظیم گرفت. سکون د زړه هیڅ چاته نشته. په یو شي کې سکون شته چې الا بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. د خدای په ذکر کې دا زړونو اطمینان کیږي چې ته څومره زور ورکې چې الله 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 په دې زړه ته قرار کې زما خیر دی او که زما نقصان دی. عزیزانو د خدای لویه کرشمه د عیسی علیه السلام پیدایش وکړو چې قوم ولا راغی چې دا ما درته بیان کړ. دا موږ نه ولې نه جوړېږي، موږ نه ځکه نه جوړېږي چې سبا بل سبا بیا هغه وخت شروع کېږي، سړی به راپاسي. زما وروڼو دا ملک تر اوسه چا نه و ټیپر کړی او انشاءالله تاسو به وګورئ چې د ملک نه به داسې سره ټیپر جوړ شي چې تاسو ټول به په ټیپرو ماړه شئ. نو هلته تاسو غوایي مزاج خو یې که نه،
اوس غوی ته چې ټیپر واچي خو ډېر خوشحالېږي د ګیا په ځای باندې غوی مزاج دی دا قوم په ایمان یې وایي که نه مونږ یو که نه ما ملا یم جومات له به راشي مولانا صاحب ما دپاره لږ خواري کوه او ستا دا جومات به زه دا څه خوار جومات دی سپېره دا به د سرو زرو جوړ کړه صاحبه زه مو وایش د ټیپرو واده چې را سره وکړي ما نه غوایه جوړ شي بیا په کوڅو کې ګرځم او هغه د دې خوا وګورئ کوم سړي چې دا وایي چې زه به دا وکړم زه نو دا زه ټکی شیطان کړی و که نه و کړی خدای ورته څه وایي چې ما منعک الله تسجد اذ امرتک ما چې تا ته حکم وکړو چې آدم ته سجده وکړه ته ولې ونه کړه نو شیطان ورته په جواب کوي چې قال انا زه او ده ته سجده وکړم خدای ته وایي چې زه ده ته سجده وکړم نو خدای ورته وایي قال فاخرج منها فإنك رجيم إن عليك لعنتي إلى يوم الدين اوزه زما د جنتونو د رحمتونو نه پتا به لعنتي تر قیامته پورې تدا یې کړو که نه نو دا زه ټکی چې کوم کې زه به دا وکړم په دې 50 کاله کې تجربه وشوه چې هر یو دې کوڅو ته راغلی دی او دې لارو ته او دې کلو ته او ویلي دي چې زه به دا وکړم د هغه قرباني کوره مړنګ شوی دی او څه یې کړي نه دي که نه ده خبردار چې دا زه ټکی څوک وایي چې نږدې ور نه شي که دا وي چې وړو که د خدای توفیق را سره او د خدای امداد را سره څه خدمت مې کولی شو به کم که نه نو دغه شی مه چې دا کم تاسو ته ولا که داسې ټکی ووایي خو ښه ده ګزاره ور سره وکړئ او که داسې ونه وي او دا زه یې ووایي نو په سوټ وولئ د غلو ګړوبی ورته جوړ کړئ او په دې سر یې پرې واړو یو منبر دی دلته ما مونږ ودرولی او که نه مونږ هم وی چې اسلام راولو پوه شوې اسلام په ځین بې نظیره راوسته نو یو منبر دی هغه ما دماوي چې هلکه خبره واوره یو به دا نه وی چې زه به دا وکړم که دې ووي نو لته به درکړم او د سټیج نه به دې لاندې وغورځوم دویمه خبره دا ده چې تختې به نه مټیزېږي به نه که سخته راله نو ټینګ به ویلې بلکل د مټه مې ونیو معلو وایه چې په ما دې ښځه په 3 کاڼي طلاق کوي که زه وتښتېدم په خدای باور وکړه چې الیکشن یې بایلودو که چې په 20مه ورځ مې کته بلې پاټۍ ته وتښت اوس چې ما له په مخ راشي سورې پناه کوي ما ته مخ نه ښي عمر له طلاقي ګرځي ما داسې دې خلکو سره کړي ځکه چې زما اسره خو د بنده نه ده نه زما اسره د انسان ده کوم یو مې چې نیولی داسې مې ودرولی دی چې ووایه چې په ما دې ښځه په 3 کاڼي طلاق کوي چې زما ټول دور دود چې دی هغه به د اسلام او د دین او د مذهب دپاره وي نو عزیزانو نه اسلامونه شته او نه په پاکستان کې خوب وګورئ چې اسلام به راشي د آینده نسل تربیت په ډمتوب او کنجرتوب کېږي او موجوده نسل چې دی هغه تاسو ګورئ لګیا یئ نو دا خوب مه کوئ الا مگر که آسماني انقلاب راغی په دې ځمکه او په دې ملک باندې او د ایران غوندې انقلاب راغی د چین غوندې انقلاب راغی د فرانس او د جاپان غوندې انقلاب راغی او یکدم کایا پلټاو شوه او یو 2 کروڑه د تیغه ووته او خدای څه مهرباني کړي دی چې د خدای په لوی کرم به کېږي په عقل ګرانه د زما د اشنا مینه تاسو خیال راغی ما ته خلک وایي د الیکشن نه یاره که ته پکې ودرېږې نو ښه به مال زه ویلی وم مال چې یو کم سل هغه دا وي چې زما شکل هم پې بد لګي ګیره هم پې بده لګي د اسلام نوم هم پې بده لګي په یو کم سلو کې د هغې مقابله زه کولی شم کولی شم په یو کم سلو که چېرته نیم په نیم ویم نو ښه به وي اوس دا قوم وګوره چې یو کم سل بیا همغه زاړه غله او زاړه شرمخان به بیا راولي دوی سره به زه څه کوم زما د هغه پلار توبه ده چې په قبر کې او خاورو کې پروت دی خدای دې د دې قوم د مشرۍ نه ما دومره لرې ساتي دی که د ځمکې نه چې اسمان لرې دی دا قوم خو دغه نه دی چې ته دغه شوی لکه څنګه چل دی لکه یو دغه مړو په قبر کې ته ملایکو تپوس وکړو من ربک ویل من ربک ویل څه رب کې یو قپ مړی بني وګیا ما دا د قپ مړی خلق دی که دا د دین او د اسلام او د حیا او د مذهب خلق او ډېر بې غیرت قوم دی او ډېر شرمېدلي خلق دی